ابن قتيبه رحم الله قصه ذکر کوي. هغه وایي چې کله چې روم غزوې ته مسلمه ابن عبد الملک تعالی امیر د مسلمانانو، په دې کې د روم یو قلعه چې هغه محاصره کړه، ولیکن هیڅ گنجائش نه کېده د هغې ته د داخلېدلو، څوک داخل شي. یو ورځ تېره شوه، دوه ورځې تېرې شي، ډېر مؤمنان پکې شهیدان شو، زخمونه پکې ورسېدل، ځکه قلعه وي او بند وي او پاس هغه ناست وي او د غشو ګزارونه کوي او دلته لاندې لښکر ولاړ وي، نو حتما مشکلات ډېر وي، هېڅ چاره نه کېدل. په دې کې یو کس د شپې راولګېده، ځان له لاړ او په دغه قلعه کې یو سوری یو نقب سوری وکړ. کله چې سهار وختي شي او مجاهدین تیار شو چې په دې قلعه باندې حمله وکړي، دا پټ لاړ او دا هغه دروازه یې کلا وکړه، د قلعه کومه دروازه چې وه. په دې کې مجاهدین او مؤمنان داخل شو قلعه ته او د الله اکبر چغې شوې، رومیانو د اوازونه واورېده، دا قلعه فتح شو. کله چې معرکه ختمه شوه، مسلمه غږ کوي چې صاحب النقب سوري والا څوک دی؟ هېڅوک نه راپاڅي. دویمه ورځ بیا غږ کوي چې صاحب النقب والا څوک دی؟ هېڅوک نه راپاڅي. درېیمه ورځ بیا قسم ورکوي چې په الله دې ستاسو قسم وي چې صاحب النقب والا څوک دی، کو نه ښکاره کېږي او نه راوچتېږي، د شپې دې راشي او د دې حدیث د وجې نه راشي چې من اطاع الامیر فقد اطاعنی، رسول الله فرمایي څوک چې د امیر اطاعت کوي دا زما تابعداري کوي. دا موږ او تاسو مخکې د هغې نه چې اعلان وشي موږ به شغې او سورې والی چې دا سورې ما کړی، فلاني ځای کې قرباني ما کړې، فلاني ځای کې دا عمل ما کړی دی. ډېر انسانان ژوند زندګي وګوري، جومات یې نه جوړ کړی، په ځان یې راړی جومات ما جوړ کړی، مدرسه یې نه یې جوړه کړې، په ځان یې راړی چې مدرسه ما جوړه کړې، په مدرسه کې یو روپۍ نه ورکوي، خو خلکو ته وایي چې دا مدرسه زه چلو، والعیاذ بالله. ډېر انسانان چې عملونه یې کړي نه دي، خو لیکن په ځان باندې راړی چې زه دا کوم. بعضې خلک یې د هغې پسې، بعضې مؤمنان چاندې پسې ورشي، څه پسې زه پلانۍ مدرسه چلوم، پلانۍ چلوم، پلانۍ چلوم، یو هم نه چلوي. هغه خلک چې اعمال یې کول پټولې، نن یې چې اعمال نه دي کړي، په ځان یې راړی چې دا عملونه ما کړي. په دې کې شپه شوه، دغه صاحب او دغه مؤمن لاړ څوکیدار ته ویلي چې څوک دی؟ هغه چې صاحب النقب ما ته معلوم دی او زه ورځم چې دا ورته وښایم. د سوري والا ما ته معلوم دی چې دې دیوال کې چا سوری کړ. کله چې داخل شو، ځان ته یې حجاب والی و، دارنګې نقاب یې اچولی و، مخ یې پټ کړی و ټول. مسلمه ته وایي چې صاحب راته معلوم دی خو بالشروط، زه یې درښیم. څه شرطونه دي؟ اولنی شرط دا چې الله تسأل اسمه، د نوم تپوس به یې نه کړي چې نوم یې څه دی. دویم شرط دا دی چې الله تکشف وجهه، مخ به یې نه ښکاره کړي چې څوک دی. دریم شرط دا دی چې مقابل کې به عیدیه او ډالۍ نه ورکړي، جایزه به نه ورکړي. څلورم شرط دا دی چې وروسته به طلب کړم نو چې هلکه پلانکې چېرته دی راشه، وروسته به ګورم نه، دارنګې په صفونو کې به یې تلاش هم نه کوي. او بل شرط دا دی چې وظیفه عهده او منصب به نه ورکړي. صحیح ویلې صحیح ده، ناست دی مخ ته و دی صاحب النقب ځای، خو لیکن به یې مخ ښکاره کړی نه. مسلمه به چې کله سجده کوله، په سجده کې به دا دعا کوله چې اللهم احشرني مع صاحب النقب، الله رب العزت ما د هغه سوري والا سره د قیامت په ورځ جمع کړه. مؤمنانو دا اخلاص، اعمال کول خو لیکن معلومات نه کېده، جهادونه یې کول خو لیکن معلومات نه کېده، خلکو ته یې تسبیح نه کولې، د الله سره یې معامله وه، منځونه یې کول خو لیکن خلکو ته یې نه ښکاره کول، صدقات او خیراتونه یې کول خو خلکو ته نه ښکاره کېدل.